زتا ته په شار کې درشایم راسه اجان درشایم لوی اجان درشایم ټول ورځ تسبیح په لاس کې دي چې یاره مطلب زه به ذکر کوم. کاروبار پښتنه چې وکي کاروبار دي څه دی؟ کاروبار یې دا دی او بل چاته د 1 لک روپۍ موټر سایکل په 3.5 لک روپۍ ور واخلي بس بیا د توای ماته به د میاشتې دومره قسطونه راکې. د قسطو کاروبار حرام نه دی. بیا چې کله ټیم پر پرسو د 2 روپۍ نه برکېدلې اوس ورته وایي چې وروره تا ماته پیسې نه کېره میاشت درته ودرېدم 2 درته ودرېدم نو لحاظه چې 2 لک روپۍ جوړېدې نو 2.5 لکه به راکوې که نه راکوې ستا پلار بیا راکوي که نه ښځه درسه بیا یم. دا زه په دې ښار کې کیسې درته کوم د دې ښار دا زه د بار کیسې نه درته کوم. دا زه چستۍ په بزرګۍ نه خطاوزم ما ته دا خبرې را معلومې دي. په مسجد کې دومره بزرګي چې مولوي صاحب خبرې کوي تور ته مولوي صاحب ماجد ته خبرې مه کوه چې ووتلې بیا دغه خبرې کوي. راسه زه لوړ حجان در وښایم لوړ حجان هغه نور خریلي خو ګر سره نه در ښایم دا حجانو خبرې درته کوم. علاحده ګرځي پر میډیکلانو باندې مزدوران یې نیولي دي ورسه ایکسپیر تر وخت تېرې ګولۍ و دوایو پیدا کوه. هغه تللی په میډیکلانو کې ګرځي هغه چې په خپل وخت کې دننه د هغه په 100 روپۍ د هغه پیکټ د ګولۍ او چې کله ایکسپیر سول هغه په 10 روپۍ د دې څه کوي دی یې راوړي چې راوړي بیا علاحده ترتیب ورته جوړ کړی دی. بیا علاحده نوي پیکټان یا که پیکټ نه راولاړ سټیمپ ور باندې لګوي چې 1 کال نور ټیم دغه دوا چې دغه لري. دا زه لوړ حجان در ښایم دا په دې ښار کې در ښایم دا د مسجد په اول صف کې ولاړ دی. دا هغه سړی دی چې مولوي صاحب ته تر ټولو زیاته خرچه دغه ظالم ورکوي. بیا چیرې راستئ بیا افغانستان له راستئ. افغانستان کې خو ژوند یوه خوا او بله خوا ته دي خلک د ماښام پر ګوله باندې حیران دي. دلته دا ظالمان ورځي بیا د دې خلکو د بشره سره چیش کوي لوبې کوي لوبې. کافران 1 نمبر دوا راستئ مسلمانان 2 نمبر دوا ورستئ. هغه کافر دی جهنمی بولی دی خپل ځان جنتی بولی چې شتا دا ګولۍ دوا ما وخوړل هغه ایکسپیر و خو تا ټاپه ورباندې ولګوله 5 میاشتې 6 میاشتې دې نورې ورکړلې چې ما وخوړه زه مړ سولم. خونده چا په غاړه دی؟ دا خونده چا په غاړه؟ ټیک ده صحیح ده ما او تاسو سره ورک یو زه تا نه پیژنم ته ما نه پیژنې الله تا پیژني ما پیژني. زه چا وژلی یم ولې وژلی یم ولې زما بیماري زیاته سوله. د قیامت په ورځ به داسې کسان چې د هغه د الله رب العزت په عدالت کې ودرېږي ورسه د هغه ټوبسانو والا لره ورسه پر موټر سایکلانو والا او پر سایکلانو والا او پر کوچني موټرانو باندې دا لوی فلش ډیټونه چې کوم دي دا ولګي د هغه سه لاره ورکه کړي په کټي کې ایله سي هغه ورک سي هغه مړ سي 3 ورځې بعد قریبان په خبر سي ډرایور راورسېدی وروره مبارک ګاډي راورسېده سیټ دی که سواریان شوه کړلو اښه ته په دې نه یې خبر چې تا پر دا خلکو باندې لیټ برابر کړي د هغو څه حال سولو که ته وایه زه نه یم په خبر د قیامت په ورځ به دې الله خبر کړي چې دغه سړی و زنانه ورسره وه دا سړی و بچان ورسره و دا سړی و کوچنۍ لور ورسره وله تا موټرسایکل هغه کچته بوتی هغه ولاړې وشه کېدی موټرسایکل هلته ګزار سو دی مړ سو کوچنۍ بچی مړه سو د دې حساب څوک راکوي د قیامت په ورځ خو ته دا نشي کوی چې زه په دې نه وم خبر ستا پلار به الله رب العزت په دې خبره دا خو څه د ملایانو خبرې نه دي یاره چې بس انسان دی په خطا کې مړی جنې وسلو نو نور بس ته دا شي 18 روزې ونیسه هېڅ 18 روزه نه چلېږي والله که په 18,000 روزو خلاص یې قتل خطا دې ته وایي چې ته پر لارې روان ولې نو پر لارې باندې هېڅ مطلب دا خبره نه وه چې دا به سړی زه په وومه یا به خوش کړمه اچانک یو خبره راله علاحده دې دا ګاډي ور کاټ کړله موټرسایکل دې کچته واړوئ موټر دې کچته واړوئ هغه برک ووایي وشه کېدی ولاړئ ستا څه خیال دی ته ما ته لاره ولې نه راکوې ډریور په خشم سي وایي یاره ما تا ته دومره لیټونه درکړو ته ما ته لاره نه راکوې ته کراس کوې زه پر خپله لار روان ولم بیا هم ته ما ته ورته لاره راکړه د داسې خلکو پوښتنه به الله د قیامت په ورځ وکړي او هېڅ یو جواب هېڅ څوک د دې خبرې نه لري صحیح سلو